السلام علیکم، زه یم ریاضم کار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروغیم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل ایمیل د تل لپاره ډیلیټ کړو. یعنی که تاسو ډیر ایمیلونه لرئ او تاسو غواړئ چې خپل ایمیل ډیلیټ کړئ، نو دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه یم ریاضم کار، راځئ چې شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته او په پلی سټور کې به تاسو خپل اکاونټ تیار لاګین کړی وي. نو بیا به تاسو په دغه انځور باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته دغه بټن درکړي منیج یو آر ګوګل اکاونټ، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو په دې ځای کې دغه دریم اپشن دی ډاټ اینډ پرایویسي، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او چورښکته به تاسو راشئ او دلته تاسو ته دغه بټن درکوي ډیلیټ یو آر ګوګل اکاونټ، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به دا ډول صفحه راخلاص شي او په دې ځای کې به تاسو د خپل ایمیل پاسورډ انټر کړئ. نو کله چې مو دلته خپل پاسورډ انټر کړل، هغې څخه وروسته په دې شنه بټن نیکسټ باندې کلیک وکړئ او له تاسو سره به دا ډول صفحه راخلاص شي. نو چورښکته به تاسو راشئ او دلته تاسو ته وایي که چېرته تاسو په یوټیوب کې چینل لرئ یا جیمیلونه مو چاته کړي وي، هغه ټول به تاسو سره ډیلیټ شي. نو تاسو به دغه خانې به تاسو دواړه ټیک مارک کړئ او په دغه ډیلیټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او ستاسو ایمیل به د تل لپاره ډیلیټ شي. نو دلته تاسو ته لیکلي هم دي چې ستاسو ګوګل اکاونټ ډیلیټ شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل ایمیل یا ګوګل اکاونټ په دې طریقې سره د تل لپاره ډیلیټ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.